با عرض احترام مجدد خدمت شما برادران و خواران عزیز، ما تقریبا نیم ساعت دیگه داریم ما در خدمتتان می باشیم. سوالای عملی و سوالایی که شما راجع به همین مشکلات سیاسی بین افغانستان و پاکستان، موضوع خط دیران شما دارین، شما میتونید از پیش ما سوال کنین. جنبه عملیش ما تشریحات کردیم و در این حال باز هم ما میخوایم ذکر کنم که رئیس صاحب بانک مرکزی شما کوشش کنین که چالش کلدار در افغانستان ساقط اعلان کنین و دیگه ای که شما برادرای ریفیوجی در گوشه و کنار که هستین، ما با کمکتان هستیم، با خدمتتان هستیم. شما با ما تماس شوین تا جایی که توان قدرت ما هست ما با خدمتتان خواهد بودیم. و او برادرایی که در اون طرف خط دیرن ریفیوجی نمیگیم، افغانایی که هستن، شما هیچ وقت راست نداشته باشین. و خاک شما ساکنان اصلی و خاک هستین. و برادرایی که در ایران ریفیوجی هستین، شما دائم با ما تماس شوین، آواز شما را بلند میکنم و ما از دولت آخوندی ایران میخواهیم که بدون گناه آزار دادن افغانای عزیز ما در خاکشان ترک کنن. امید است که ما بتانیم که با آینده قریب شما را پس به افغانستان بیاین، شما پس به افغانستان بیاییم و ما بتانیم با شما مظهر خدمت شویم. ما از دولت آقای کرزی میخواهیم که خود ما شخصا حاضر هستم که بدون معاش، بدون کدام تقاضا، بدون کدام مدعا و مقصد موضوعات ریفیوجی را داخل خود افغانستان برم. امی پولی که به اصطلاح ریفیوجی را پس بیاریم در افغانستان، ما از هر مملکت غربی خواهد رفتم، گدایی خواهد کردم که امی برادرای و خوارای ما که از دوباره به افغانستان میاین که 4 اشتک، 10 اشتک، 5 اشتک، اونا نه پیسه دارن، نه او دارن، نه نان دارن، در خاک میان خشک. هیچ کسی نیست در سرحد که از این برادرها و از این خوارای ما پذیرایی کنه. او از برای خدا شما میمونین اولادایتون همی شما، ما دولت افغانستان رو میگم که شما میبینید که اولادایتون بره در خاکا گشنه، تشنه، مریض بیای داخل افغانستان، جای ندارن، یک خیمه ندارن، یک جای خواب کنن. تا چی وقت؟ ما بسیار خوش هستم میریم و میخواهیم که هر مشکلی که بین افغانستان و پاکستان خلق شو امیالی که اول خداوند بازی ممالک غربی است که این موضوع یک طرفه شود. به اصطلاح قرار صادق صاحب گفته که باید ما از نظر دیپلماسی پیش بریم، اما پاکستان یک مملکت است که دیپلماسی کار نمیشه. امریکا را سیاست دو جانبه که امریکا بازی کرد و امریکا را بازی داد، پیسه را گرفت، اما ما جنبه عملی است نیله و نیرنگ پاکستان را به تمام دنیا ما نمایان کردیم و ما جنبه عملیش پیش میبریم. اگر لویدریسی صاحب شما آماده هستین، ما خودم اولین شخص خواهد بودم که در کنر برم، از کرایی که کتمه بتین، ما خودم از خاک افغانستان دفاع خواهد کردم. میره نه حساب غلوس و نه حساب لاف است، عملی با ما تلفن کنین، نمبر تلفنم است، با ما یک دو لک نفر عسکر بتین، کل افغانا رو از کل افغانستان، از کل امریکا نام نویس خواهد کردیم، کل ما در سرحد خواهد آمدیم. این به طور واقعی میگم، شما با ما تلفن کنین. جناب محترم کریمی صاحب، شیراقا کریمی، لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، تا کی دیگه افغانا بخیز برادرها که مقابل پاکستان ساد چمی یا ایسای یا فکر کردن که افغانا نه جرأت دارن نه شهامت دارن، بیاین کل ما یک جای میریم بخیر. دیگه ما تلفن‌های شما رو میگیریم، نظریات شما رو میخوایم بشنویم. با اجازهتون صادق صاحب شما بگیرید یک لاینه. میرمادی نه شما بفرمایید. ما به این تکنولوژی آشنا نیستم. یعنی میره درست بچک کنین صاحب. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. و علیکم السلام. متین صاحب. السلام علیکم. بخیر اغلی ورجان. خبری که ورجان است. تا نوم څه شي ده صاحب؟ محمد لندن سره تماس یم. السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام. زه واقعا په تمام افتخار کوم، واقعا افغان یم، واقعا سره افغانستان یم. زه څو پوښتنې لرم.
آیا تاسو د ډیورنډ جرګه روانه کړې ده د اخوا پښتنو شعر سره همکاري شته دی یا د دې خوا پښتنو دا کوم چې سرحد کې دی پر نور افغانستان کې چې همکاري سره شته دی د حکومت سره همکاري شته دی او که نه شته ښه ژوندی اوسئ ما وویل 10 دقیقې شوې ده 20 دقیقې پخوا ما وویل محمود خان اچکزی هلته ډېرې غټې مبارزې په لاره کې اچولې وو محمود خان اچکزی تقاضا دا و چې پاکستان ته د افغانستان د داخلي امور نه خپله ځان ډېر جلا وساتئ او دغسې وروره محترم ورور زما سلامونه هم ومنئ مصلحت او د خیر خبره به دا وي چې دغسې یو مقدس ده یا چې هغه یو تاریخي وظیفه د هر افغان ده په چوکاټ کې د افغانیت وساتل سي دا مسؤلیت د ټولو افغانانو دی او افغانستان مشترک کور د ټولو اقوامو د افغانستان دی او د افغانستان د سرحداتو څخه د افغانستان د خاورې څخه د پولو څخه باید ټول افغانان دفاع وکړي او په دې کې تفاهم بین الافغانی هم شرط دی بالکل بالکل کسی میخواهد که 1 ساعت یا نیم ساعت اسپانسر شود لطفا با 818 884 7009 تلفن بکنه کدام افغان وطن دوست میخواهد که 2 ساعت 1 ساعت دیگر هم اسپانسر شود لطفا تلفن کنه دیوران جرگه بفرمایید آقای متین السلام علیکم قاضی صاحب یک نعره ایدری یونس برکی سبب گوی اولین نفر خواب بودیم پیش پارلمان تا که ما بیرون نبریم سرک زنده باد و مرده باد نگویم میشنوی؟ بله نگویم نمیشه بیال ببین برای خدا چه نکته داریم تو یکی تنهایی مشبه خن شدی که دیورن جرگه در داخل افغانستان کرزی گرجیس و قدلباش است و طرفدار دانیس رفیق زرداری است ائتلاف شمال مخالف تانس جمعیت و نظار مخالف تانس و آمد سناتورا اینا را مختبر رشوت ساختن ائتلاف شمال تاکه این سناتورای کسی که امریکا را رشوت ندین اینا را صحیح قاضی صاحب بالکل صحیح باز من که شما صاحب خبر یک دیگه مانده اگر نرای حلس اگر واقعا بیخوای نرای داری اینمی هندوستان ایرک بگو شاشا کنن که پاکستان شاشا شمی برا با هندوستان که تا یک طرفات مثل رفیق نسازن با امریکا و اینا نمیشه سناتورا نمیکنه اینا کسی بسن خیال هستن دروغ میگه تو یکی تنها ماندی مکت شما هستم زندباد و مردباد فقط این برای کی را لزنگ دی سما مزاره را تجزیب کنه اولین نفر ما خط بالکل صحیح صاحب زنده باشید قاضی صاحب محترم با یک مرتبه میای برادر جگر خونی چهار پیسه داری مصرف میکنی بودجه کار داره پیسه کار داره و شما 3 لک اسکر کار داشتی افغانستان 3 اسکر نداره و کلی اسکرای گوزوک است آقا بخیر دیوران جرگه بفرمایید صاحب السلام علیکم السلام علیکم روزانه څنګه یاستئ روزانه تاسو د خیر د خوښۍ ژوندی اوسئ صاحب بفرمایید صاحب او تاسو تلیفون پرګه بيزه راګي دا تلیفون نه پرګه یم او زه واقعا زه په تاسو باندې افتخار کوم او واقعا تاسو د افغانستان بچی او کچالتا د خلک چې څوک وی کنه چې د سیده خو پنجابي قدرت لري پلان د وستان د سیده وسیله هغه پنجابي دي هغه د پنجابي خبرې دي څوک چې افغان وي هغه د خبرې پسندګۍ کې نه کوي چې اسرائیل د پردې خاور داوا کوي آیا موږ تاسو د خپل خاور داوا نشو کولای بالکل تاسو موافقه لرم 100% او کچرته اخو پښتانه نه غواړي چې د افغانستان سره یو ځای شي هغه د نن نظامه د خپل تاسو ته د لار نظامه اعلان دي چې موږ خپل خاور غواړو تاسو پنجابي په څیر ځای پنجابي په څیر شي موږ خپل خاور راپورې و سلام زه په تاسو باندې افتخار کوم ژوندی اوسئ صاحب به اجازه تاسو پښتو د قاضي صاحب ته هم زما سلامونه ورسیږي قاضي صاحب محترم داسې یو خبره ده چې باید دغه زموږ بین الافغاني بعض اختلافات د نظر یا سلیقوي یا قومي یا ذوقي هر شي چې عنوان ورکوي باید په دغه تمام نسی موږ مدعیان د ملي حیثیت یو موږ باداران د منطقې وو خپله د پاکستان زبردستترین شاعر
چې روح د اشعارو سره د پاکستان په خلقت کې ډېر عمده رول لري. علامه اقبال هغه وایي چې آسیا یک پیکر آبوگل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. دغسې یو ملت درون ملت دی. دا د میرویس خان نیکه، د احمدشاه، د کنشکا او د غزنوي مملکت دی. دغه سره موږ عسکران مو نن په ډېر لږ امکاناتو د خپلو سرحداتو دفاع کوي. زه تازه د افغانستان څخه راغلی یم. شاید تاسې به کمبودي د دولت ته اشاره کوئ، حق به لرئ، مګر ملت قهرمان ملت دی. دغه کلمه چې تاسې استعمال کړه دغه د افغان دپاره نښایي. او زه نه پوهېږم چې تاسې به د څو کالو یاست یا څنګه. زه په حیث د دې چې موږ مدعیان د ملي حیثیت یو، زه فکر کوم چې دغه طرز بیان باید په تلویزیونو کې د افغانستان محدود او د بین الملل. بازم از کسی که میخواهد که اسپانسر کنه برنامه را لطفا به دفتر تلفن کنن. دیران جرگه بفرمایید صاحب. الو. ولی سلام علیکم متین صاحب. السلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی. ما چی حال دارین برادر نازنین ما؟ ارشاد نیکزاد هستم از جرمنی به شما زحمت میدم. السلام ارشاد صاحب محترم. بفرمایید صاحب. ما بسیار خوش شدم از من جوانان از جرمنی به شما زحمت میدم. بله امر کنین صاحب. ارشاد صاحب محترم. سلام خدا متین صاحب به شما و به صادق صاحب محترم تقدیم میکنم. سلام ما رو میپذیریم. و از طرف جوانان متین صاحب د ځوانانو د تاسو متین صاحب تاسو د خپل ملاتړ او کوم وړاندې ژوندی اوسئ خبرې وکړم ان شاء الله. او د ټولو افغانانو متین صاحب غواړم که بغیر پښتون وي که هزاره وي که تاجک وي نور دا نجات پرستي په خپل منځ کې پرېږدي او د یو موټی او د یو ورونو په دغه باندې یو بل سره ودرېږي د پاکستان په مقابل کې متین صاحب. بالکل صاحب. او د خپل حق واخلي چې سبا ورځ دا جنجال په آینده کې زموږ آینده نسل ته دغه نه شي متین صاحب. بالکل. بله متین صاحب. نور سلامونه صادق صاحب د ټول ته زما طرفه دا کوم متین صاحب خو ته غواړم خپل ملاتړ تاسو ورکوم متین صاحب. ژوندی اوسئ. ارشاد صاحب رئیس جوانای دیرانجرگه جرمنی است. تقریبا در حدود 500,000 نفر کت خود یک جای کردن و هر روز فعالیتاشون در داخل اروپا و داخل افغانستان فعال است. برادرشون در داخل افغانستان. ما اینطور جوانا اینطور وطن دوستا داریم در داخل خاک افغانستان و این باعث هر روز من افتخار میته قوت قلب میته صادق صاحب زیادتر در رشته در کار کنم. ما برایشان تبریک میگم. ما موفقیتشان از خدا میخوایم و من حیث یک کسی که بین پیرا و جوانا یک پل هستم. نیستم نه پیر هستم نه جوان. بله. پیشنهاد ما است که برکت هستین. پیشنهاد ما به شما برکت هستین. زنده باشین صاحب لطف کنید. بودین و هستین صاحب. از جوان جان جوار کوډه چې تاسو ته وړاندې کوم. ها وړاندې کړه. مهرباني وکړئ. مهرباني صاحب. هر څه مې کوي نه خیال او فکر راته موجنه. هر څه مې کوي نه خیال او فکر راته موجنه. ذکر دې کې وطن تلوي توان دی. واه دې کې وطن تلوي توان دی. ډیر الله تشکر مننه صاحب. ډیر مننه. زما پیشنهاد تاسو ته او تاسو د ځوانانو القې ته دا دی چې مملکت په طرح جوړیږي، مملکت په معارف جوړیږي، مملکت په اقتصاد جوړیږي، مملکت په پوهه جوړیږي. د ښه تدبیر خاوندان سئ یاستئ. د نیاکانو میراث په تنها په شعار ترسره کیدی نشي. نو زما پیشنهاد تاسو ته دا دی چې د څه ځوانان چې په اروپا کې یاست په ټولو رشتو کې د کمپیوټر، طب، انجینري، سیاست هر څونه چې د افغانستان علمي ظرفیتونه وسعت پیدا کړي په هغه اندازه افغانستان قوت پیدا کړي. دا مه هېروئ. موفق اوسئ. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله برادر محترم صاحب هستم. السلام. ما به تماس شدید. بفرمایید صاحب. میخوایم یک نیم ساعت شما را زیادتر اسپانسر شو. خب من بله من امروز اول خطاب زدم. خب زنده باشید. برنامه ما تا ساعت 5 میره. 5 برنامه موشه. نیم ساعت خوار قهرمان ما اسپانسر شدن. برنامه ما تا 5 بجه دوام میکنه. خیر بید صاحب. خدا شما رو خیر بده. خوار جان لطف مرحمت کردین صاحب. زنده باشین صاحب. تشکر بسیار لطف کردین صاحب خوار جان. سلام علیکم صاحب. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله صاحب. بفرمایید محترم در خدمتتان هستیم ما. آقای گل
شما اول لطفا همین تاریخچه مختصر خط دیورند بیان کنین که اکثریت مردم ما از این آگاه نیستن، در کدام زمان، در چی وقت، اشخاصی که در او امضا کردن کیها بودن. خب 1000 دفعه لطف کردین صاحب، بسیار تشکر. ما صاحب در جریان در شروع برنامه مایده خط دیورند انداختم در ویدیو کلیپ صاحب در سال 1893 یک موافقت نامه بین امیر عبدالرحمن خان و مارتین دیورند شده بود صاحب که در اون زمانش مدار اعتبار بود و به اساس زمان موافقت نامه 50% خاکای ما را انگلیس دوزی کرد صاحب، کورا به انگلیسی میگه کانفسکیت کرد صاحب. باز ما میخواهیم که یک روز از این الف تا یا، چون ما وقت نداریم، ما میخواهیم تلفن‌های برادرها و خواهرها و برادرها را بگیریم. باز ما برای شما این تاریخچه‌اش برای شما باز ما میایم تشریح میکنیم و به اساس همین موافقت نامه یا تریتی برادرها و خواهرای ما به دو قسمت تقسیم شدن که خواهر یک طرف خط، برادر دیگر طرف خط، و از طرف دولت افغانستان هم نماینده بود، از طرف دولت انگلیس هم بود نماینده. شمیال اسمایشان یادم رفته که انشاءالله باز ما اسمایشان به شما ذکر میکنم. اینمی مصیبت و بدبختی رو برای مردم افغان ما به وجود آورد که به اصطلاح همو بهترین خاکای ما را انگلیس دوزی کرد. مثل از این که ما فکر کنیم که ما یک توت زمین داریم و این پیش رویش در بحر است یا هواست، در بحر زمین به می طول افتاده. انگلیس آمد صاحب نیم افغانستان نیم کرد، همو قسمت های خاک که برای ما مفاد اقتصادی زیادتر داشت او را گرفت، از خاطر که قرار خود انگلیس ها که مؤسسه نایه که انگلیس فکر میکرد که روسا نبیه و سر کامنولت انگلیس ها حمله نکنه صاحب، او را به اصطلاح خود حفاظت کرده باشه. اما هدف دیگه چیز بود و او هدفی بود که سرکوبی قوم غیور افغان بود، برای که در او وقت در قرن 19 هیچ مملکت، هیچ قوم، هیچ مردم قادر نبود که امپراتوری انگلیس در لرزه بیاره. افغانای غیرتمند ما انگلیس شکست داد، با او اساس برای که از افغانای ما اینا چی بگیره، به اصطلاح انتقام بگیره. همین کار کرد که ما اولین کارم کردیم که رفتیم در لندن جرگه را تیار کردیم. اون برادرایی که در اوجا آمدن از کلگی ما تشکر میکنم، ما کل شما را دوست دارم و شما خدا شما را خیر بده. جرگه هلند، جرگه واشنگتن، دو جرگه واشنگتن و جرگه نیویورک دکتر صاحب نادی که ما در خانهشون بودم، اونا همشیرین بسیار زحمت کشیدن و بسیار برادرها از تمام نقاط نیویورک آمده بودن که برای که موسیقی وقت داریم باز ما در جزئیات میریم که جرگه نیویورک هم بخیر ما دعای کنیم که این جرگه نیویورک بخیر و سرپرستیش دکتر صاحب نادی خواد کرد. دیورند جرگه بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم. السلام علیکم برادر گل، شما خود معرفی کنین، ذره بلند گپ بزنید. من مرتضی هستم، از لندن صحبت میکنم خدمت شما. سلام علیکم صاحب. و علیکم سلام. صاحب خدمت شما من که سوال پیش من خلق میشه از مسائل صحبت شما رو بسیار علاقه‌مند هستم. زنده باشین. امر کنید صاحب. سوال عبارت است که خب شما میخواین که یعنی کسایی که اون طرف خط مانده مثل قبلی در نقشه قبلی اونا داخل افغانستان باید بشه، یعنی خط باطل است ویسا. خط باطل بوده صاحب. اما وقتی که امیر عبدالرحمن خان خودش که آیا اون مردمی که طرف خط است اونا میخوای طرف بیه نمیه، چون زندگی مجهز اونا داره. خب ما جوابتون میدم صاحب. تو بس که تا اون زمان از نظر یعنی بین موافقت نامه بین دو نفر شده بود، یک عبدالرحمن خان بود، مارتین دیورند، و این از نظر قانونی نبود که بین دول شده باشه و ولایت جرگه افغانستان در اون زمان یا مشران جرگه افغانستان و یا مردم افغانستان رو تایید کرده باشه. تا وقتی که امیر زنده بود موافقت نامه‌اش مدار اعتبار، وقتی که امیر مرد و موافقت نامه‌اش هم مدار اعتبار نبود. اما این که چون از نظر نظامی و از نظر اقتصادی دولت افغانستان قادر نبود خاکای خود ادعا کنه، اون موضوع دیگه بود صاحب که ما نتونستیم و حال ما می‌خوایم که ما خاکای خود بگیریم. این که برادرها در اون طرف آرام هستن. این شما برادر شما این فکر کنین که ما 30 سال کت شوروی جنگ کردیم، مردم افغانستان کل
خاک ما بمبارد شد، کل ما رفیجی شدیم، 2 میلیون نفر شهید شد، 1.5 میلیون معیوب شد. در اون طرف سر چی واقع شد؟ این چیز. اگر روس بالای افغانستان حمله نمیکرد، شاید آل اقتصاد ما شاید برابر اقتصاد فرانسه یا ممالک اروپایی خود بوده باشه. ما هم به نوبه خود میخوایم. این سوال این جوان یک بنیاد داره، اساس داره. هر سوال به ذات خود مکمل و معقول است. یکی در شروع پروگرام یکی از دلیلی که ما با یک گروه تحقیقی که مطالعه در مورد کنه اینمی است که ذهنیت عامه، خواسته های مردم از دو طرف خط باید مطالعه شود و این فرمودهشان هم مطلقا حق است و بجای است که زیر فلسفی نسبیت یا نسبی او طرف کلینیک ها موجود داره، معارف ها موجود داره به تناسب افغانستان، مگر از نظر از اینکه این خط همزمان با خط آنکانگ، دیورن لاین و آنکانگ همزمان امضا شده که اونا در سال 1993 پس به چین تسلیم شد دادن و ما چون اونمو موضوع پیشتر است که افغانستان در موقف سیاسی و یا اقتدار اینمی قوت اینمی پیش ما موجود نبود، حتی یک صدای واحد موجود نبود که از این حق خود بخوایم. مگر باز هم ما پیشنهاد ما ایست که حداقل در دو طرف چون یک قوم مشترک هستیم، مردم زبان مشترک داریم، جز اینمی خاک است، جز نقشه سیاسی دیروز افغانستان بود، باید ما حداقل بر رفاه مردم باعث یک وسیله و باعث یک گروه فشار، باعث حق طلبان اونا باید این زمینه را فراهم بسازیم که اونا از مزایایی که اقوام دیگه پاکستان برخوردار حداقل برخوردار شد. اینطور است که در پالوی صحبت‌های شما صادق صاحب اینطور است که امیال شما در اون طرف سرد ما خودم رفتیم، او برادر ما در ترخم رفتیم در سال 1997 قریه به قریه اون طرف سرد ترخم رفتیم. خوارا و برادرای ما کلش در تپه در غارا زندگی میکنه. ما رفتیم اون طرف ها را گشتیم، کل جا با موازی است. ای که پاکستان برق داره امیال خوب مشکلات دارن سایب اون طرف هیچ برادرای افغان ما از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیست و کسایی که برادرای که واقعی هستن و برادرایی که کتایسای برای ایسای خدمت میکنن. او موضوع علاده است که او در نظامی در قوای نظامی پاکستان اونا شامل شدن و از طرف دولت آیسای و دولت پاکستان و آیسای اینا تجهیز میشن و او 1% است که ما او رو مردمای خائن میگم که تنها ببینید شما چند فیلم دیدم که افغانا میخواین که ساعت پنجابی ها رو تیر کنن، مذاقا میکنن، گپای چطتی میزنن یا میزنن. شما او رو میگن که افغان است، او خو نیست، افغان و خائن هستن. ما مقصد ما شما وقتی که شما مقایسه میکنین سیب به سیب، شما مقایسه تان مقایسه عملی باشه، واقعی باشه. شما ایره نگوین که ما مردم سوپر پاور شکست دادیم، روسیه امروز نیست. شما چطور میتونین کی مقایسه کنین؟ اگر مرحوم داود خان شهید قهرمان افغانستان اگر او امی دایی دیورند امی پشتونستان امی مناطق که مربوط افغانستان بوده میتونست که بازی نمیخورد توسط عربستان سعودی ممالک عربی اگر آزاد میکرد با شما اینا رو میبینید که از نظر اقتصادی دو طرف سرحد بوم میکرد، منابع طبیعی ما، اتفاق ما. این برادر راجع به قوم نیست که افغان باشه، این کل هزاره، پشه‌ای، ازبک، تاجک کلش افغان است. ما در طول تاریخ ما اتفاق داشتیم و بعضی کسا در وقتهای آخر در برنامه میان موضوعات شیعه و سنی بیاره میگن ما هیچ وقتی رس نمیکردیم. تا وقتی که من در افغانستان بودم ما فاکولته را خواندیم، در وزارت پلان ما کار میکردم، ما هیچ اس نمیکردم که این برادر از زاراجات است یا این برادر از شمالی است یا این برادر از مزار شریف است. ما کل ما یک روحیه ملی داشتیم، یکی دیگر دوست داشتیم، رفیق بودیم. حال است که قوت‌های خارجی به شمول امی پاکستانی ها، امی قوی آیسای
و امی دولت آخوندی ایران آوردن موضوعات شیعه و سنی را آوردن یا را آوردن. ما هیچ وقت بازی نمیخوریم. شعار ما یک شعار از اتفاق، ما افغان هستیم، زیر چتری افغان و افغان بودن بر نجات افغانستان حرکت میکنیم. رای ما واضح است، هدف ما واضح است، ما حق خود میخوایم. بس خلاص، بس دیگه ما میخوایم از این بعد جوابا رو بسیار خلاصه بتیم. از اینکه نیم ساعت دیگه ما با اجازه شما صادق شما بفرمایید. دیران جرگه بفرمایید صاحب. بله صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم برادر، یک ذره بلند گپ بزنین، اسم مبارکتان. زما میرویس متین صاحب. سلام علیکم برادر گرامی، څنګه یې صاحب؟ طبیعتونه ښه دي؟ سلامونه وړاندې کوم. ژوندی اوسئ ورجانه، مهرباني. تاسو د دې کوم خوځښت چې تاسو شروع کړی دی د دې موږ ډېر احترام کړو. زه هم تاسو ته احترام لرم ورجانه. د دې موږ احترام لرو. ما د صادق صاحب نه او تاسو نه دا یو خبره کول غوښتل چې درته ووایم. امر کوئ صاحب. یو وخت د خطاب صاحب ته یو چا زنګ راوواهه په یو خپرونه کې. ښه. او هغه سړي خطاب صاحب ته وویل چې زه نن تاته یو تاریخي حقیقت وایم. ښه. او هغه حقیقت دا ده چې کله انګلیسانو په 1940 کې پاکستان او هندوستان ته ازادي ورکوله او په هغې کې کله چې په هند کې د انګریزانو وایسرای چې لارډ ماونټ بیټن نومېده، نو هغه د ظاهرشاه د دولت نه دا وغوښته په هغه وخت کې چې چون موږ پاکستان او هندوستان ته اوس ازادي ورکوو، نو تاسو که تر هغه ځمکې چې د پښتنو پورې مربوطې دي او تاسو یې دعوه لرئ، که چېرته تاسو راشئ او د هغو ځمکو دعوه وکړئ، موږ حاضر یو چې دا ځمکې د افغانستان د دولت ته وسپارو. خو چې کله چې اعلیحضرت ظاهرشاه ته دا خبره وکړه، هغه ته خپلو ترونو وویله چې نه دا کار ونه کړي، ځکه چې په دې کار سره به زمونږ دا سلطنت او بادشاهي د لاسه وځي. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نو زما پوښتنه دا ده چې دا ولې داسې زمونږ د خپلو خلکو د لاسه داسې یو غداري د خپلو خلکو په مورد کې شوې ده؟ ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. محترم وروره، نظریات په سیاست کې مختلف دي. مستند اسناد شته چې د ورځې چې امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ خط امضا کړی دی، تر اوسه د افغانستان ملت په یو واحد اواز سره د دې مخالفت کړی دی. حتی خپل خاطرات ته رجوع کوي د عبدالرحمن خان چې هغه وایي چې دا ما په بندیخانه کې امضا کړی دی او در فشار لاندې، او خط په سیاست کې یو مطرح خبره نه ده. نن یې زه امضا کوم، سبا زما بچیان برته آزادوي. دغه تسلسل د کورنۍ د اعلیحضرت ظاهرشاه هم دغه دایه د پښتونستان ورځ درلودله، په دې کې کارونه سوي دي او سفربري د سردار محمد داود خان ستاسې په یاد ده. په تاریخ کې د افغانستان په تعهد کار شوی دی، مګر ما در مخه اشاره وکړله چې حق ترلاسه کول اقتدار غواړي، قوت غواړي، مادي امکانات غواړي، سیاسي ریکګنیشن غواړي او ظرفیتونه غواړي. متاسفانه د افغانستان اقتصادي حالت موږ حتی په انکشافي بودیجې چې د افغانستان په هغه کلو کې تاسو مطالعه کوئ، افغانستان دغه ظرفیتونه ډېر محدود وو. نو دغه خاطرو زه فکر کوم چې ټول ځوانان او ټول افغانان باید واقعیت بین اوسي، دغه ارقام او ټول مسایل د یو تحقیق پر اساس دغه کې او مسئولیت د کلام پیدا شي چې حیثیت مو ضربه ونه خوري. بالکل. یک موضوع رو میخواستم که ما راجع به او گپ بزنم و او است که وقتی که ما در برنامه گذشته گفتیم که هر همشیریم، هر برادرم، چون ما برنامه‌های متعدد داریم برای دفاع از خاک و وطن
و ناموس ما هر برادر و هر همشیره از 1 تا 5 دلار کمک کنن. این مربوط صرف مربوط شماست. و باز برادرها تلفن کرده بودن و گفتن که چرا ما 1 دلار روان کنم، چرا 5 دلار. همین جای شرم نیست که یک برادر به ما تلفن میکنه میگه 1 دلار 5 دلار ما چرا روان کنم. خب برادر که روان نمیکنی شکایت هم نکو. خب این مربوط تمام خوارا و برادراست. منتهای اجر عظیم است. این جهاد مقدس است در مقابل به دست آوردن خاک و حیثیت و ناموس برای مردم افغانستان. اگر شما یعنی از اول اگر ما اتفاق میکردیم 3 سال پیش، حالا شاید موضوعات را که صادق صاحب گپ زد، موضوعات از نظر سیاسی یا ما میتونستیم بسیار پیش باشیم که امی هدف ما داشتیم از شروع و به سلسله ها معرکت کردیم که تا اینجا برسیم. دیگه به این ترتیب باز هم شما رو میگم برادر این تنها مربوط من نیست، مربوط کل خوارا و برادراست. صادق صاحب مربوط شماست. شما مالک وطنتان هستین. 1 دلار یا 5 دلار به شما معلوم نمیشه، اما با کار ما که به اصطلاح امی بتونیم فعالیت‌های دیرانجگر تا که ما از نظر سیاسی به هدف خود برسیم بسیار فعالیت کمک خواهد کرد. یک چیزی را که ما نمیخوایم خود زیادتر ما به اصطلاح بگوییم که ما از اودش میبراییم، تا حال از اودش برآمدیم و ما فخر میکنم که همون پول را که ما تیار میکنم همون رو ما یک جای در سر سرخان که مردم غوی رو خود یک جای ششتیم و خوردیم یا با دفاعشان مصرف کردیم و خداوند جل جلاله رو ما شکر میکنم که همین توانایی رو به ما داده و شما هم دمی اجر عظیم دمی جهاد مقدس هم شامل باشین. دیگه به این ترتیب از شما ما تقاضا کردم که شما فکر نکنید که ما خوارا و برادرای خود ما فراموش کردیم. شما هم در این اجر شامل هستین. بیاین کتما در برنامه بیاین اشتراک کنین، شما صدایتان بلند کنین. اما یک چیز رو نمیمونم که این دایی ملی را کسی خرچه دار کنه و این در راه غلط ببره. این دایی مقدس ملی مردم افغانستان مربوط شماست. یک وقتی که بخیر تمام مردم افغانستان تقاضایش باشه صاحب ما می از می رشته صاحب ما با دست خود مردم افغانستان خود دادیم بخیر که هم شفاف ملی پیش برده شود صاحب. دیران جرگه امر کنی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم روزان سنگی. الحمدلله. متین صاحب تاسو او صادق صاحب تاسو دوړو ته ډېر سلامونه وایم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته صاحب. جرو خبر وکړه صاحب مونږ تجارتي اعلان ته ځو. داسې پروګرام زما خوښ دی همیشه چې ووینم بیا د اخره پورې ګورم. زه یو وړاندیز لرم. ښه صاحب. هغه دا چې دا ډیورن جرګه چې کامیابیږي دا به د پولي هغه اړه پښتانه زیات کار کوي او دې غاړه به یې لږ کوي. نو دې دپاره که ته په پښتو باندې خبرې کوي نو هغه به هم پوه شي، هغه ورونه به هم زمونږ اوري پوه به شي. بلکل صاحب. په دې باندې په سترګو خواته خو فرق نه کوي مونږ چې پښتو یې که فارسي یو شی ده. په سترګو صاحب. هغه ورونه چې دي هغه په پښتو باندې نه پوهېږي او په فارسي باندې نه پوهېږي. بلکل په سترګو صاحب، په سترګو ژوندی اوسئ روزانه. ډېره مننه. ما به مونږ یو تجارتي اعلان ته ځو بیا بېرته راځو. ډېره مننه. فضا جان برین.